مانه بچي پوښتنه وکړه چې ټال څه ته وایي. مانه بچي پوښتنه وکړه چې ټال څه ته وایي. بیا زه خبر شوم چې د ژبې زوال څه ته وایي. السلام علیکم. د علم ټي وي کتونکو، شعر د ممتاز اورکزي و. تاسو ته دې معلومه وي چې 28 فروری چې دا د مورنیو ژبو نړیواله ورځ لمانځلی شي. دغه شانتې په ټوله پښتونخوا او لر او بر وطن کې پښتانه هم دا د پښتو ژبې ورځ لمانځي. په دې ورځ باندې چې دی په ځای په ځای سیمینارونه، مشاعرې، سټډي سرکلز یا زده کړیزې ناستې کوي او ورسره چې دی په سوشل میډیا او په الکترونیک میډیا، په پریس میډیا چې کومه مطبوعات چې دي په دې باندې خپل بیانونه، خپلې خبرې خپروي. تاسو ته به زه ووایم چې 28 فروری لمانځل د کلي نه شروع شو. په کال 1952 کې د ډاکا میډیکل کالج زده کوونکو د خپلې مورنۍ ژبې بنګلا دپاره چې دی په ډاکا کې لاریون وکړلو چې په یې باندې دا یو وخت پاکستاني پولیسو او پوځ ګولۍ وورولې. په یې کې یو شمېر زده کوونکي چې دي هغه شهیدان شو او ډېر پکې زخمیان وو. کوم چې د بنګلادیش بانی دی یا د هغې قائد دی شیخ مجیب الرحمن، هغه هم په دغه ډزو کې چې دی زخمي شوی و. له هغه وروسته چې دی هغې بیا د یو ځان له ملک لپاره چې دی جدوجهد شروع کړو. کله چې بنګال له پاکستان نه په کال 1901 کې بیل شو، نو په کینیډا کې یو بنګالي لیکوال هغه اقوام متحده ته یو درخواست ولیکو، ورته یې وویل چې 28 فروری د مورنیو ژبو نړیواله ورځ په دې وجه ولمانځلی شي چې په دې ورځ باندې چې دی د بنګلادیش زده کوونکو د خپلې مورنۍ ژبې دپاره مورنۍ ژبې په نصاب کې د شاملولو دپاره یا د مورنۍ ژبې دپاره اواز پورته کولو او پر هغې باندې ناکاره ډزې وکړی شوې، د هغې شهیدان شو، هغې زخمیان شو. دغه خبر چې ده دا بیا اقوام متحده چې دی هغې ومنله او له 1999 وروسته چې دی دا ورځ په باقاعده توګه سره لمانځلی کېږي. مورنۍ ژبه چې ده اقوام متحده وایي چې دا د یو ماشوم چې دی بنیادي حق دی، په کار دی چې په دې کې زده کړې وکړي یا خپل تعلیمي هلې ځلې پکې وکړي. او د دې لپاره هغې یوه لار، یوه قاعده جوړه کړې ده چې څوک په کومه ژبه کې چې دی هغه خوب ویني، هم په هغې کې دې ورته تعلیم ورکړی شي. ستر باچاهان بابا په خپل یو خبره کې ویلي وو چې کوم قام ته چې خپله ژبه سپکه شي هغه سپک شي، او د کوم قام نه چې خپله ژبه ورکه شي هغه ورک شي. دغه شانتې یو روسي پوهان هم په خپل یو بیان کې ویلي وو چې که چېرې تاسو ته په خپله مورنۍ ژبه ویلو کې شرم محسوسېږي، نو پوه شئ چې تاسو ذهني غلامان یې. دغه شانتې کوردي مشهور دانشور موساینتر یوه خبره هم مشهوره ده چې که چېرې زما مورنۍ ژبه ستا د ریاست بنیادونه سنډوي، نو پوه شه چې ستا ریاست زما په خاوره جوړ کړی. په دې خبره باندې او بیا وروسته ترکیانو چې دی هغه پدار کړی هم و، هغه یې فانسي کړی و. پښتو زمونږ مورنۍ ژبه ده. پښتو د زرګونو کالو داسې په دې نړۍ کې ده. پښتانه وایي هم، لیکي هم او لولي هم. او د مزې خبره دا ده چې پښتانه پښتو کوي هم، یعنې د ژوند د تېرولو یو طریقه هم ده پښتو. پښتانه که هر څو چې دي بې ثباته دي، په خپله مورنۍ ژبه کې ورته زده کړې نشته دی، تعلیمونه نشته دی، اکثریت ته. خو د هغې باوجود د دې ژبې لیکوالان، شاعران د دې لپاره لوی کار کوي. او د یو سروې تر مخه که چېرې نن هم موږ پښتو کې لیک لوست پرېږدو او بیخي مطلب داسې د ویلو تر حده موږ پاتې کړو، نو پښتو چې دی دا 400 کالو دپاسه ژوند لري. یعنې 400 کاله به دا نوره هم ژوندي وي چې په دې کې اخبار، کتاب وي، رساله په پښتو کې څوک هېڅ قسمه لیکل لوستل نه کوي، نو بیا به هم د دې ویونکي چې دي دا به 400 کالو لپاره پښتو ژبه وایي. په خیبر پښتونخوا کې 18 ژبې چې دي دا له مرګوني حالت سره مخ دي. 2 ژبې دلته کې ټولې ویل شي، په دې کې 18 ژبې چې دي دا د مرګوني حالت سره مخ دي، ځکه چې هغې ته دلته کې تاریخي حیثیت نه دی میلاو، هغې ته قامي حیثیت نه دی میلاو، نو د هغې وجې هغه ورکېږي، لګیا دي. په نړۍ کې هم
ډېرې ژبې چې دي په نړۍ کې دا وخت د 6,000 پورته ژبې ویلې کړی کېږي او له پوهانو یو وینا ده چې کله دا 21مه صدۍ سر ته رسي نو نیمه ژبې به هم نه وي پاتې. نو په دې دومره د میډیا او ورسره چې دی د نړیوالو ژبو چې دی دلته کې د استعمار ژبې دي که موږ نومونه د هغې نه مخلو ستاسو په ذهنونو کې به راځي. د دې په منځ کې پښتو ساتل، پښتو ویل، پښتو لیکل، پښتو لوستل دا یو لوی کار دی. دا به موږ څنګه کوو؟ پکار دی چې که په نصاب کې ژبه نشته دی، په کتاب کې موږ ته نشته، په سکول کې نشته دی، چې موږ خپلو بچو ته خپله پښتو ژبه چې ده په کور کې وښیو. د دې لیکل، لوستل، ویل ورسره چې دی موږ کوشش وکړو چې د پښتو کتابونه ولولو. ان پکې خپل موبایل کې چې دی پښتو کیبورډ انسټال کړو، ورسره چې دی په پښتو کې کامنټونه، واټساپ میسیجونه یا په میسنجر پیغامونه چې دي دا موږ خپروو. د دې سره چې دی زموږ ژبه چې دی دا به مخې ته راشي. دا شانتي دکاندارانو وروڼو ته یا چې کوم زموږ کاروباري وروڼه دي هغې ته پکار دی چې دا د خپلو دوکانونو ساین بورډونه یا دای چې کوم لوحې دي دوکان مخې ته نو هغه دې په پښتو ژبه کې کړي. ورسره موږ دې د خپلو بچیانو نومونه چې دی هغه دې په پښتو ژبه کې کېږدو، ځکه چې دا ژبه چې ده دې سره زموږ تاریخ تړلی دی، د دې سره زموږ کلتور تړل شوی دی، د دې سره زموږ روایت تړلی دي. او څنګه چې موږ خدای پاک د یو مسلمان په کور کې پیدا کړي یو، موږ پرې شکر وباسو. موږ خدای پاک فیصله کړې ده چې موږ له دا پښتو ژبه راکړې ده او خپله ژبه یې هېرول چې دا د الله پاک په ځینو ناشکریو کې یوه ناشکري ده. نو خپله ژبه ویل ډېر مهم دي، خپله ژبه ډېره ضروري ده چې موږ ټول لیک، لوست ورسره دا چې دی ویل او کول پښتو خو کېږي د ټول نه غټ څیز چې دی پښتو کول دي. موږ دې د پښتو سره پښتو وپالو، دا پښتو دې مخ په وړاندې راولو، تر خپل وسه چې موږ څه وس کېږي هغه وکړو. موږ دې د حکومت په تمه کېننو چې حکومت په دې له څه کوي یا پلانکی به څه کوي، ډینګی به څه کوي، په خپله دې په ځان راولو، خپل نومونه دې پښتو کې کړو، خپل چې دی خبرې اترې، پیغامونه د هر څه ته دې موږ په خپل ځاني پښتو ژبې ته ورواړو. ډېره زیاته مننه. دا صرف په دې نسبت ویډیو وه چې خپله ژبه عامه کړو، خپله ژبه وایئ، خپله ژبه لیکئ، خپله ژبه لولئ. او بیا پښتنو ته خصوصا دا پیغام پښتو وایئ، پښتو لیکئ، پښتو لولئ، پښتو پالئ. ډېره زیاته مننه. لوی الله په امان.